داسې څوک شته چې دا بیا حلال کی کنا؟ او خان کلی کې قصابان ډیر شي دي. د دې قرباني غمو کنا ساروي راولا. موږ سره د دالو پیسې نشته، تا سره د ساروي غم دی. یا لکه خان شیرا تم څه د پیشو بچی راوستې دي. د غټ چيلي پیسې موږ سره نه وي خزي. یاره روره د خان درې ساروي دی او هغه به حلالول غواړي. یو ساروي به درله 5000 روپۍ کوتره کوم. لومبې راله اډوانسو کې پیسې راکه. په مارکیټ کې د قصابانو شارټیج دی او خلکو ته به وایو چې موږ قصابان یو. بیا د کلي هغه خان اول خان راغوښتي وي نو هغه ورته وایي څنګه چل دی اول خان تا د قصاب څه چل وکړو کنا؟ او خان قصاب سره مې خبره وکړه. هغه وی د اختر منځ پسې به درځم او 3 واړه ساروي به درله حلالوم. نو هغه به یوازې راځي کنا؟ دا خو 3 ساروي دي، د یو کس کار نه دی. نه خان هغه ما سره به بل کس راځي، خو هغه اډوانس پیسې غوښتې نو ما ورله د منشي نه راواغستې. ټیک د زه ښه دې وکړل، زه چې دا ټینشن هم ختم شو. دی دا خبرې کوي نو د خان په دیره کې 2 نور مزدورانی نو هغې یو بل ته وایي هلکه یار خان په دې اول خان باندې ډېر اعتماد کوي، هر یو کار ته یې ور مخکې کړی وي او بل چا سره ډېرې خبرې هم نه کوي. او ستا خبره ټیک ده خو مړه ته څه کې ایله په ارام ناست یو. د خان بېګارونه ډېر دي، بیا به هر وخت منډې وښې. ټیک ده خو خان ورله خرچه هم ډېره ورکوي، نیمه خرچه خو هغه جیب کې اچوي. نه مړه اول خان داسې سړی نه دی او که داسې کوي هم نو دا یې خپل دین ایمان دی. مونږ یې څه کوو؟ په دې کې دا یو کس د اول خان نه سوځي او ده ورته په زړه کې ایښي وي. دیخوا خانشیر او د هغه اوښې د لارې په غاړه ولاړي او د قربانۍ ټول سامان یې ځان سره ایښي وي او د ګګ په انتظار یي. قصابان یو که څوک قرباني کوي نو موږ سره بوکینګ وکړئ، خدای مو بخښه. دی دا چغې وهي نو دی کې یو کس دله راشي او ورته وایي روره زموږ څاروی دی چې هغه حلال کړي، خو څاروی ډېر روان دی، دا به په څو حلالوې؟ روره د بل نه 10,000 اخلو، ستا نه به 8,000 واخلو، خو ګوره پیسې به راله اډوانسو کې راکې چې خبر هم پخه شي. ټیک ده روره دا واخله پیسې، خو ګوره بیا د سارې په وخت راشه. دا یو کس دی له پیسې ورکي او لاړ شي ته نو بیا یو بل کس د دې خواله راشي او ورته وایي روره زمونږ چیلې ده هغه به په څو حلاله کې؟ د چیلې 15,000 روپۍ اخلو روره. 15,000 خو ډېرې دی روره، لږه ګزاره وکړه. دا د ګزارې ریټ دی روره. ورشه قصابان په مارکیټ کې شته نه، خو زه ستا نه به 4,000 واخلو، پیسې اډوانسو کې راکوه. دغه شان ورځ تیره شي او خانشیر د ماښامه پورې بلا خلک لوټ کي. روره زمونږ 2 ساروي دي او هغه د اختر په سار حلالول دي، په څو به یې راله حلال کې؟ پوره 14,000 روپۍ راکه روره، په دې کې به 1 روپۍ هم کمه نه اخلم، ولې چې قصابان شاټ دي صرف مونږ پاتې یو. ټیک ده روره واخله پیسې، خو ګورې بیا په وخت راشه چې کار راله وکړې. خانشیر د دنم پیسې واخلي، دی بلا شي پیسې راټولې کی نو دی اوښي ته وایي هلکه بلا مالم چپکو، زه چې اوس د تېښتې پروګرام جوړو، سبا نه بل ورځ اختر دی. پیسې خو دې راټولې کړې خانشیره، خو کو ګیر شو نو ګورې بیا به م خیر نه وي، په لانجه واونړو. نه به ګیرېږو مړه ته غم څه لکې، هېڅ هم نشته، بس د دې ځای نه به خپې وباسو. دیخوا په دیره کې هغه 2 کسان یو بل سره ولاړي نو دا یو ورته وایي هلکه اول خان چې کومو قصابانو سره خبره کړې ده هغې پرون د ډېرو خلکو نه پیسې اخیستې دي، دا دوکهباز او ګړکپان دي. نه نو تا ته یې څه پته ده، ولې ته ورپسې لګېدلې څه؟ او که نه ما یې معلومات کو، ولې چې کلي کې د سره قصابان نشته. ما وی چې اخر د خبره چا سره کړې ده، دا کسان به تښتي ته ګوره، دا تشه دوکه ده. بس مړه مونږ یې څه کوو؟ خان پوه شه او اول خان پوه شه. بیا د اختر سار وي نو خانشیر او د اوښې د تېښتې تیارې کړې وي. هلکه زه خو یم دا چیلې به پرېږدو، دې ځان سره نه شو ګرځولی، ای به هسې بلا شي پیسې راغونډې کړي دي، دې دې پکې نه یي که نه؟ نه باچا دې ولې پرېږدې، خو روچته که که نه ځان سره به یې ګاډي کې کېنوو. نه یاره زه خو ځان سره نه وړم، کو تې راوړې نو اوچتې که، په لاره به تشې پچې کوي. ښه زه ټیک ده دې پرېږده، او زه چې ځو شا به ناوخته دی.
دی ولګي او د کوره وځي او ځان له د مخکې نه ټیکسي بوک کړې وي. دی خوا ورته هغه کس پټ شوي کم چې د اول خان جاسوسي کوي او دی د اول خان سخت خلافي. زه بچې دی خو خپې وښکلې اوس د اول خان خیر نشته. د اول خان مشري به اوس زه اخلم د خیره. دا ملازم ولګي او په منډه منډه خان پسې ډیرې ته راشي او هغه ته وایي خان یو بد خبر دی. اول خان چې کم قصاب سره خبره کړې وه هغې په کور کې نشته تښتېدلي دي. څه مطلب چې تښتېدلې دی؟ ولې اول خان چې ورله پیسې ورکړې دي؟ خان هغې د ډېرو خلکو نه پیسې اخیستې دي او اوس په کور کې نشته تښتېدلي دي. ښه دا سوی اول خان څه شو؟ ورشه اول خان ته سوال جواب وکړه چې راشي. ټیک ده خان راځئ هلکه 2 کسان ما سره لاړ شئ. دا ملازم ولګي او سره د 2 کسانو اول خان پسې کور ته لاړ شي. دی چې د اول خان کور ته راشي نو هغه ته ور وخي. څوکې مونږ اول خان پسې راغلی یو هغه ته اواز وکړه. اول خان کور کې نشته هغه سار وختي د کوره وتې دی. ټیک ده چې راشي وی خان دې غواړي زر یې راولېږه بیا. چې دا ټوپک مار ورسره سره راغلی و. دی خوا خان شیر سره د پیملې ګاډي کې رواني او تختی نو اچانک مخې له اول خان راشي. هاروره ته دلته ولاړې مونږ بس دا دې درتلو که نه؟ ته راتلې نه بلکې تښتېدې. ما ته ستا د دوکې مخکې نه پته لګېدلې وه. بس چې پته درته لګېدلې ده نو بیا مخې نه لرې شه ولې چې ته ما منې کولی نه شي. ته یوازې د مونږ سم نه شي کولی. تا ته چا ووی چې زه یوازې یم؟ زه دومره کمکل نه یم چې تا پسې به یوازې راځم. اول خان چې شپېلې ووخي نو هماغه ملازم راوځي کم چې د اول خان خیرخوایي. اوس په حیا کې هار ومنه او ما سره لاړ شه کني ښه به نه وي. اول خان په عین موقع باندې خان شیر گیر کی او گرفتار کی. دی خو هغه غدار ملازم خان لراغلی او هغه ته وایي خان تا ته ما نه وی چې اول خان غداره دی هغه د تښتېدلي دي د کوره دی هم ورسره شامل دی. ښه دا سوی ورشې چې د هر ځای نه یې مال اول خان راولې. دی دا خبرې کوي چې دی کې اول خان سره دغه ټیکسي هلته رورسي. بیا دا ټول خان ته ولاړي نو خان شیر او دغه اوښې سر ښکته کړي وي او هغه غداره ملازم هم حیرانه وي چې دا څه چلو شو. نو خان ورته وایي دا ښه ده اول خانه چې ته په وخت رالې کني ما خو درپسې کسان درلېږل او د دې دومره جرت چې زما نه پیسې تښتوي او ما سره دوکه کوي. د دې نه هغه ټولې پیسې ضبط کې کمې چې دی د خلکو نه اغستې دي او هغه خلکو له واپس ورکې او دی به اوس زما څاروي افریقا ته کېلالی. دا د دې سزا شوه او اول خانه تا ته به خپل انعام میلو شي. ته زما ډېر د کار سړی. خان شیر او دغه اوښې ته د خپلې غلطۍ سزا میلو شي. ګرانو کتونکو کو ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.